السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې په تن ولرئ. راځو درس ته. دا فعل ماضي مجهول دی، نامعلوم تیره زمانه. راځو ګردان ته. علمه پوی کړی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. علمه پوی کړی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. علما پوی کړی شوی هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. علما پوی کړی شوي هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. علمو پوی کړی شو هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. علمو پوی کړی شو هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. علما، علما، علمو دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره دي. علمت پوی کړی شوه هغه یوه ښځه مونث واحده غایبه. علمت پوی کړی شوه هغه یوه ښځه مونث واحد غایبه. علمتا پوی کړی شوې هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. علمتا پوی کړی شوې هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. علمنا پوی کړی شوې هغه ټولې ښځې مونث جمع غایب. علمنا پوی کړی شوې هغه ټولې ښځې مونث جمع غایب. علمته پوی کړی شوې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. علمته پوی کړی شوې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. علمتما پوی کړی شوئ تاسو دوه سړي مذکر اثنان مخاطب. علمتما پوی کړی شوئ تاسو دوه سړي مذکر اثنان مخاطب. علمتم پوی کړی شوئ تاسو ټول سړي. علمتم پوی کړی شوئ تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع. علمته، علمتما، علمتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره دي. علمتې پوی کړی شوې ته یوه ښځه مونث واحده مخاطبه. علمتې پوی کړی شوې ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه. علمتې پوی کړی شوې ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه. علمتما پوی کړی شوئ تاسو دوه ښځې مونث مخاطب اثنان. علمتما پوی کړی شوئ تاسو دوه ښځې مونث مخاطب اثنتان. علمتن پوی کړی شوئ تاسو ټولې ښځې. علمتن پوی کړی شوئ تاسو ټولې ښځې مونث مخاطب جمع. علمتې، علمتما، علمتن دا درې صیغې د مونث مخاطب دپاره دي په ماضي کې. علمتو پوی کړی شوم زه یو سړی یا ښځه. مذکر او مونث دواړه یې کارولی شي چې متکلم واحد وي. علمنا پوی کړی شو موږ ټول سړي یا ښځې. مذکر او مونث دواړه یې کارولی شي چې جمع وي، متکلم وي. تکلما خبرې وکړی شوې په هغه یو سړي مذکر واحد غایب. تکلما خبرې وکړی شوې په هغه یو سړي مذکر واحد غایب. تکلما خبرې وکړی شوې په هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. تکلما خبرې وکړی شوې په هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. تکلمو خبرې وکړی شوې په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. تکلمو خبرې وکړی شوې په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره دي. تکلما، تکلما، تکلمو دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره دي. تکلمت خبرې وکړی شوې په هغه یوه ښځې مونث واحد غایبه. تکلمتا خبرې وکړی شوې په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایب. تکلمتا خبرې وکړی شوې په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایب. تکلمنا خبرې وکړی شوې په هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. تکلمنا خبرې وکړی شوې په هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. تکلمت، تکلمتا، تکلمنا دا درې صیغې د مونث غایب دپاره دي. دا شپږ صیغې د غایب دپاره دي، درې د مذکر، درې د مونث دپاره دي. تکلمتا خبرې وکړی شوې په تا یو سړي مذکر واحد مخاطب. تکلمتا خبرې وکړی شوې په تا یو سړي مذکر واحد مخاطب.
تکلمتما خبرې وکړی شوې په تاسو دوه سړیو مذکر اثنان مخاطب تکلمتما خبرې وکړی شوې په تاسو دوه سړیو مذکر اثنان مخاطب تکلمتم خبرې وکړی شوې په تاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب. دا درې صیغې د مذکر مخاطب دپاره دي. تکلمتې خبرې وکړی شوې په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه تکلمتې خبرې وکړی شوې په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه تکلمتما خبرې وکړی شوې په تاسو دوو ښځو تکلمتما خبرې وکړی شوې په تاسو دوو ښځو مونث اثنان مخاطبه تکلمتن خبرې وکړی شوې په تاسو ټولو ښځو تکلمتن خبرې وکړی شوې په تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطبه تکلمتې تکلمتما تکلمتن. دا درې صیغې د مونث مخاطب دپاره دي په ماضي کې. تکلمتو خبرې وکړی شوې په ما یو سړي یا ښځې متکلم تکلمتو خبرې وکړی شوې په ما یو سړي متکلم وي چې مونث او مذکر دواړه وي یعنې که هم مونث وي مذکر یې دواړه یې کاروی شي. تکلمنا خبرې وکړی شوې په موږ ټولو سړیو یا ښځو د جمع دپاره متکلم دی مونث هم کارولی شي او مذکر هم متکلم مونث مذکر او مخاطب دا دواړه یې کاروی شي چې متکلم وي. تکلمنا خبرې وکړی شوې په موږ ټولو سړیو یا ټولو ښځو. دوریبه ووهلی شو هغه یو سړی صیغه واحد مذکر غایب دوریبه ووهلی شو هغه یو سړی صیغه واحد مذکر غایب دوریبا ووهلی شو هغه دوه سړي صیغه اثنان مذکر غایب دوریبا ووهلی شو هغه دوه سړي صیغه اثنان مذکر غایب دوریبو دوریبو ووهلی شو هغه ټول سړي صیغه جمع مذکر غایب دوریبو ووهلی شو هغه ټول سړي صیغه جمع مذکر غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره دي. دوریبت ووهلی شو هغه یوه ښځه صیغه واحد مونث دوریبت ووهلی شو هغه یوه ښځه صیغه واحد مونث د غایبې دپاره دوریبتا ووهلی شو هغه دوه ښځې صیغه اثنان مونث غایب دپاره یعنې دوریبتا ووهلی شو هغه دوه ښځې صیغه اثنان مونث غایب دوریبنا ووهلی شو هغه ټولې ښځې صیغه جمع مونث غایب دوریبنا ووهلی شو هغه ټولې ښځې صیغه جمع مونث غایب. دا درې صیغې د مونث غایب دپاره کارېږي. دوریبتا دوریبت دوریبتا دوریبنا دا درې صیغې د مونث غایبې دپاره کارېږي. دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا ووهلی شو ته یو سړی صیغه مخاطب مذکر دوریبت ووهلی شوې ته یو سړی صیغه مخاطب مذکر دوریبتما ووهلی شوئ تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان دوریبتما ووهلی شوئ تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان دوریبتم ووهلی شوئ تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع دوریبتم ووهلی شوئ تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع. دا درې صیغې دوریبتا دوریبتما دوریبتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کارېږي په ماضي کې. دوریبتې ووهلی شوې ته یوه ښځه مونث مخاطبه واحده دوریبتما ووهلی شوئ تاسو دوه ښځې دوریبتما ووهلی شوئ تاسو دوه ښځې مونث مخاطب اثنتان دوریبتن ووهلی شوئ تاسو ټول ښځې مونث مخاطب جمع دوریبتن ووهلی شوئ تاسو ټولې ښځې مونث مخاطب جمع. دوریبتې دوریبتما دوریبتن دا درې صیغې د مخاطب مونث دپاره کارېږي. دوریبتو ووهلی شوم زه یو سړی یا ښځه دا متکلم وي واحد دپاره کارېږي مونث او مذکر که دواړه وي پروا نه لري. دوریبنا ووهلی شوې موږ ټول سړي یا ښځې متکلم جمع وي باید یعنې که مونث وي که مذکر وي چې جمع وي کارولی شي یعنې دوریبنا ووهلی شو موږ ټول سړي یا ښځې. دوریسه
وویلی شو درس په هغه یو سړي مذکر واحد غایب دورسه وویلی شو درس په هغه یو سړي مذکر واحد غایب دورسا وویلی شو درس په هغه دوو سړیو دورسا وویلی شو درس په هغه دوو سړیو مذکر اثنان غایب دورسو وویلی شو درس په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب دورسو وویلی شو درس په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. دورست وویلی شو درس په هغه یوې ښځې مونث واحده غایبه دورست وویلی شو درس په هغه یوې ښځې مونث واحد غایب دورستا وویلی شو درس په هغه دوو ښځو دورستا وویلی شو درس په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایبه دورسنا وویلی شو درس په هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب دورسنا وویلی شو درس په هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب دورستا وویلی شو درس په تا یو سړي مذکر واحد مخاطب دورستا وویلی شو درس په تا یو سړي مذکر واحد مخاطب دورستوما وویلی شو درس په تاسو دوو سړیو مذکر مخاطب اثنان دورستوما وویلی شو درس په تاسو دوو سړیو مذکر مخاطب اثنان دورستم وویلی شو درس په تاسو ټولو سړیو دورستم وویلی شو درس په تاسو ټولو سړیو دورستم وویلی شو درس په تاسو ټولو سړیو دورستا دورستوما دورستم دا درې صیغې د مذکر مخاطب دپاره کاریږي په ماضي کې. دورستې وویلی شو درس په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه دورستې وویلی شو درس په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه دورستوما وویلی شو درس په تاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه دورستوما وویلی شو درس په تاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه دورستن وویلی شو درس په تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطبه دورستن وویلی شو درس په تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطبه دورستې دورستوما دورستن دا درې صیغې د مخاطب مونث دپاره کاریږي په ماضي کې. دورستو وویلی شو درس په ما یو سړي یا ښځې متکلم مذکر وي او که مونث وي خو واحد وي دوی دورسنه وویلی شو درس په موږ ټولو سړیو یا ښځو متکلم وي چې مذکر وي او که مونث وي خو جمع وي باید. نوسیره کومک وکړی شو هغه یو سړي مذکر واحد غایب نوسیره کومک وکړی شو هغه یو سړي مذکر واحد غایب نوسیره کومک وکړی شو هغه دوو ښځو مذکر نوسیره کومک وکړی شو هغه دوو سړیو مذکر اثنان غایب نوسیرو کومک وکړی شو هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب نوسیرو کومک وکړی شو هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. نصرت کومک وکړی شو هغه یوې ښځې سره مونث واحد غایب نصرت کومک وکړی شو هغه یوې ښځې سره مونث واحد غایب نصرتا کومک وکړی شو هغه دوو سړیو سره مونث نصرتا کومک وکړی شو هغه دوو ښځو سره مونث اثنتان غایب. دلته مانه اشتباه شوې ده دلته ایزي په ځای ښځه لیکل کېږي بخښه کوئ ملګرو. نصرتا کومک وکړی شو هغه دوو سړیو یعنی غلط دی دا نصرتا کومک وکړی شو هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایب دپاره کاریږي. نصرنا کومک وکړی شو هغه ټولو ښځو مونث جمع غایبه نصرنا کومک وکړی شو هغه ټولو ښځو مونث جمع غایبه. نصرت نصرتا نصرنا دا درې صیغې د مونث غایب دپاره کاریږي. نصرتا کومک وکړی شو تا یو سړي نصرتا کومک وکړی شو ستا یو سړي مذکر واحد مخاطب. نصرتما کومک وکړی شو ستاسو دوو سړیو نصرتما کومک وکړی شو ستاسو دوه سړیو مذکر مخاطب اثنان. نصرتما کومک وکړی شو ستاسو دوو سړیو مذکر مخاطب اثنان. نصرتم کومک وکړی شو ستاسو ټولو سړیو نصرتم کومک وکړی شو ستاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب.
نصرته، نصرتما، نصرتم. دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کارېږي په ماضي کې. نصرتې کومک وکړی شو ستا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه. نصرتې کومک وکړی شو ستا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه. نصرتما کومک وکړی شو ستاسو دوه ښځو. نصرتما کومک وکړی شو ستاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه. نصرتن کومک وکړی شو ستاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطب. نصرتن کومک وکړی شو ستاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطبه. نصرتې، نصرتما، نصرتن. دا درې صیغې د مخاطب ماضي دپاره کارېږي، مجهول وي باید. نصرنا کومک وکړی شو موږ ټولو سړیو یا د ټولو ښځو. نصرتو کومک وکړی شو ما یو سړي یا ښځې مونث او مذکر دواړه کاروي چې متکلم وي. او نصرنا کومک وکړی شو موږ ټولو سړیو یا ښځو. خرجه ووتلی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. خرجه ووتلی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. خرجه ووتلی شو هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. خرجه ووتلی شو هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. خرجو ووتلی شو هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کارېږي. خرجت ووتلی شو هغه یوه ښځه مونث واحده غایبه. خرجت ووتلی شو هغه یوه ښځه مونث واحده غایبه. خرجتا ووتلی شو هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایبه. خرجتا ووتلی شو هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایبه. خرجنه ووتلی شو هغه ټولې ښځې. خرجنه ووتلی شو هغه ټولې ښځې مونث جمع غایبه. خرجته ووتلی شو ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. خرجته ووتلی شوې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. خرجتما ووتلی شوې تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان. خرجتما ووتلی شوې تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان. خرجتم ووتلی شوې تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع. خرجتم ووتلی شوې تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع. خرجتې ووتلی شوې ته یوه ښځه. خرجتې ووتلی شوې ته یوه ښځه مونث مخاطب واحده. خرجتې ووتلی شوې ته یوه ښځه. خرجتما ووتلی شوې تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه. خرجتما ووتلی شوې تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه. خرجتن ووتلی شوې تاسو ټولې ښځې مونث مخاطبه جمع. خرجتن ووتلی شوې تاسو ټولې ښځې مونث مخاطبه جمع. خرجتو ووتلی شوم زه یو سړی یا ښځه مذکر او مونث متکلم دپاره. خرجنه ووتلی شوم موږ ټول سړي یا ښځې مذکر او مونث متکلم جمع. خرجنه ووتلی شوم موږ ټول سړي یا ښځې مذکر او مونث دواړه کارولی شي متکلم جمع. دخله داخل کړی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. دخله داخل کړی شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. دخله داخل کړی شو هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. دخله داخل کړی شو هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. دخلو داخل کړی شو هغه ټول سړي. دخلو داخل کړی شو هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. دخلت داخل کړی شوه هغه یوه ښځه مونث واحد غایبه. دخلت داخل کړی شوه هغه یوه ښځه مونث واحد غایبه. دخلتا داخل کړی شو هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. دخلتا داخل کړی شو هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایبه. دخلنا داخل کړی شو هغه ټول ښځې. دخلنا داخل کړی شو هغه ټولې ښځې مونث جمع غایبه. دخلته داخل کړی شوې ته یو سړی مونث واحد مخاطبه. دخلته داخل کړی شوې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب دی ملګرو دلته اشتباه شوې. دخلته داخل کړی شوې ته یو سړی. دخلتما داخل کړی شوې تاسو دوه سړي. دخلتما داخل کړی شوې تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان.
دخلتما داخل کړی شوي تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان دخلتم داخل کړی شوي تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع دخلتم داخل کړی شوي تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع دخلتم داخل کړی شوي تاسو ټول سړي دخلتي داخل کړی شوي ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه دخلتي داخل کړی شوي ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه دخلتما داخل کړی شوي تاسو دوه ښځې دخلتي دخلتما داخل کړی شوي تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه دخلتن داخل کړی شوي تاسو ټولې ښځې دخلتن داخل کړی شوي تاسو ټولې ښځې مونث جمع مخاطبه دخلتو داخل کړی شو زه یو سړی یا ښځه دخلتو داخل کړی شو زه یو سړی یا ښځه متکلم وي چې مذکر وي او که مونث وي خو باید واحد وي دخلنا داخل کړی شو موږ ټول سړي یا ښځې متکلم مذکر وي که مونث وي جمع دپاره کاریږي فعله وکړی شو په هغه یو سړي واحد مذکر غایب فعله وکړی شو په هغه یو سړي واحد مذکر غایب فعله وکړی شو په هغه دوو سړیو مذکر اثنان غایب فعله فعله وکړی شو په هغه یو سړي واحد مذکر غایب فعله وکړی شو په هغه یو سړي واحد مذکر غایب فعله وکړی شو په هغه دوو سړیو مذکر اثنان غایب فعلو وکړی شو په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب فعلو وکړی شو په هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب فعلت وکړی شو په هغه یوې ښځې مونث واحد غایبه فعلت وکړی شو په هغه یوې ښځې مونث واحد غایبه ملګرو زه لږ دې فی کې مشکل لرم چې دې ته مدقق باید فکر وي داسې ویل کېږي فعلت وکړی شو په هغه یوې ښځې مونث واحد غایبه فعلتا وکړی شوه په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایبه فعلتا وکړی شو په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایبه فعلتا وکړی شو په هغه دوو ښځو مونث اثنتان غایبه فعلنا وکړی شو په هغه ټولو ښځو مونث جمع غایبه دا درې صیغې اولني چې دي د مذکر غایب دپاره کاروو او ورپسې درې چې دی مونث غایب دپاره کاروو فعلتا وکړی شو په تا یو سړي مذکر مخاطب واحد فعلتا وکړی شو په تا یو سړي مذکر مخاطب واحد فعلتما وکړی شو په تاسو دوو سړیو مذکر اثنان مخاطب فعلتما وکړی شو په تاسو دوو سړیو مذکر اثنان مخاطب فعلتم وکړی شو په تاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب فعلتا فعلتما فعلتم دا درې صیغې د مخاطب مذکر دپاره کاریږي په ماضي کې فعلتې وکړی شو په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه فعلتې وکړی شو په تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه فعلتما وکړی شو په تاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه فعلتما وکړی شو په تاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه فعلتن وکړی شو په تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطبه فعلتن وکړی شو په تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطب فعلتو وکړی شو په ما یو سړي یا ښځې متکلم واحد مذکر وي که مونث وي فعلنا وکړی شو په موږ ټولو سړیو یا ښځو متکلم وي چې جمع وي که مونث وي خو باید جمع وي مذکر وي که مونث وي فعلنا وکړی شو په موږ ټولو سړیو یا ښځو متکلم جمع وي که مونث یعنې جمع وي که مذکر وي دواړه یې کارولی شي